سلامونه او ښې چارې ټولو درنو پښتنو ته. ملګرو، غواړم چې نن د چین او د امریکې دا کوم جنگ چې په دغه ریجن یا په دې سیمه کې شروع شوی دی، غواړم په دې باندې خبرې وکړم. او په دې باندې باید مونږ معتبر مونږ پښتانه ټول خبر یو، ځکه چې دغه جنگ زمونږ په سیمه کې هم یو برخه لوبل کیږي، بلکې ډیری برخه د دې جنگ د زمونږ په سیمه کې ده. او خدای دې نکړي داسې نشو لکه په تیرو وختونو کې زمونږ وطن، زمونږ وجود، زمونږ خاوره خرڅ شوی او مونږ خبر هم نو. او کله چې خبرېدلو نو مونږ د غلامۍ په زنځیرونو باندې تړل شوي وو. همدغه تیرو وختونو غوندې سلوبه اوس هم روانه ده. ګوادر ملټ ریپورټ دی، دا اقتصادي یا سوداګري سپورټ نه دی. په دې باندې د پښتونخوا ټول سیاستمدار خبر دي، ځکه چې پاکستان پوز چې کله APC آل پارټي کانفرنس راغوښته او دا خبرې پکې واضحه کړې وه چې په لومړي پړاو کې به 192,000 پوځونه راځي. دوی ولې بغلي دي؟ ولې خپل کارکنان یا خلک نه دي خبر کړي؟ خپل ملت یې ولې نه دی خبر کړی؟ دوی نه باید پوښتنه وشي. ګوادر ولې ملټ ریپورټ دی؟ په دې هم راځم خبره کوم. او ولې اقتصادي یا سوداګري سپورټ نه دی؟ او که چېرته دا ملټ ریپورټ دی نو ولې ملټ ریپورټ دی؟ ولې سوداګري سپورټ نه دی؟ او سوداګري سپورټ چین بیا چېرته دی؟ په دې ټولو باندې راځم تفصیل سره خبره کوم. د پښتونخوا ډیری ملګري به په دې باندې خبر وي چې دغه لاره چې کوم چین سرحد سره نښتې ده، کومه چې له پښتونخوا تیریږي، دا څومره سخته لاره. کله چې موږ مانسیرې نه راښکته شو، اوږۍ نه داسې بیشام ته ځو، بیشام نه چې بیا کله بره ځو، پټن داسو د کوهستان کومې سیمې چې دا په پښتونخوا کې راځي، پټن داسو د سترچلاسه پورې ځو. دغه سیمه، دا نږدې سیمه، دا دومره خطرناکه ده چې په دې کې هر وخت راک سلایډینګ کیږي، تیږې رالغړي. ولې رالغړي؟ ځکه چې پاکستان پوز NHA یا کوم اتارټي چې د پوځیانو دغه لاره جوړه کړې وه، NHA نه به جوړه کړې وه، کومه بله دوی اداره هم پکې شامله وه. هغوی دلته په ټنونو بارود په یو چاودنه کې کارولي دي. دا غر چې دی دا بیخي دغه چاودېدلی، په دې کې درازونه راغلي دي. که معمولي زلزله هم وشي دلته غټې تیږې رالغړي. دوی ولې دا کار کړی؟ حالانکه دا هم خیانت دی. که موږ پښتانه بیداره وای باید دې کار ته مو نه وای پرېښی، ځکه چې دوی ته خو زیان نشته. دوی خو همغه خپلې عرضي ګټې ګوري. جرنیل ریټایرډ کېږي او په بل ځای کې ځان ته جزیرې او ځمکې او مربع او کیسې اخلي، په نورو ملکونو کې اوسېږي، په نورو هېوادونو کې اوسېږي. دا خو د دوی وطن نه دی، دا یې بیل خیانت دی. دا خیانتونه به په وار یو راسپړو، او که دوی مړه وي، دوی قبرونه، دوی بال بچ به موږ نه پاتې نشي. خبره دلته دا ده چې کله په دې غرونو باندې د کوهستان په غرونو کې چې مارخور یا غرڅني پسونه دا چې تیریږي، چې هغوی په خو سره کومې وړې تیږې رالغړي، هغه چې لاندې سړک ته رارسېږي او په ټنونو باندې بدلې شوي وي. او ځینې وخت کې خو یو ګټ یوه تیږه دومره راولوېږي چې په ټنونو وي، سړک یې نیولی لس ورځې کې پاکېږي نه. بیا داسې چې لاس نه چې ځئ تاسو ګلګت ښار ته ځئ، ګلګت ښاره پورې دغه یو څه اواره سیمه ده، هغه هم داسې ښه سړک نه دی، خو بیا به مو وویلی شو چې دغې نه سلایډینګ دومره نشته دی. په ځینې ځایو کې شته دی، کمیله سره شته دی. خپله چې جګلوډ ته ورسېږي، جګلوډ نه مخکې ټول دلته غرونه دي، دلته هم دغه سلایډینګ او دا کېږي، خو په هغه کچه باندې به زه ووایي چې نه کېږي. بیا تاسو چې کله ګلګت او ګلګت نه هنزا ته او هنزا نه بیا سوس ته ځئ، دغه هم ډېر خطرناک سړک دی. حتی دلته د اکسیجن کمی دی. بیا دلته هر وخت په دې علاقې کې، په دې سیمه کې کوم نیچرل ډیزاسټرز دي، سیلابونه راځي، بارانونه یودم کېږي، واورې کېږي، اکسیجن کمښت دی. کله غرونه راولغړي په دې ځای کې، او یو لاره بنده کړي، د اوبو د وتو لاره بنده کړي، او غټ ډنډونه جوړ شي، لکه دغه عتبات ډنډ چې اوس جوړ دی، سړک یې بند کړی دی. دغسې پیښې هر وخت دلته کېږي. خو او بل دا ده چې دا سړک چې دی په 6 میاشتو کې، په کال کې خو تقریبا 6 میاشتې بند وي،
خو زمونږ به دا باور وکړو چې دا خلاص دی، کال 12 میاشتې خلاص دی او هیڅ مشکل نشته. بیا هم دا سړک دومره تنګ دی او دومره کامساری دی چې په دې باندې که ډېر مونږ هغه که زیاتوالی وکړو نو په دې باندې 400 کانټینرې نشي تللی د ورځې، هغه هم 20 فوټه کانټینرې وړي، ځکه چې په ډېرو ځایونو کې دا د ټریلرو لار نه ده چې په دې ټریلرې لاړ شي. البته واړه راکټ لارې او ځینې هینو دا کومې وړې لارې 20 فوټه کانټینر وړی شي دا په تللی شي په ډېر په سختۍ سره. دا هم په هغه صورت کې چې موسم ښه وي، او دا خو امکان نه لري چې کالو سره به موسم ښه وي. خو 400 کانټینره به چین دومره غټه سرمایه پکوي چې په دې لاره صرف د 400 کانټینر لاړ شي؟ نه، 400 کانټینره خو د یو هیواد د یو ښار هم بس نه دي، ځکه د چین ایکسپورټ خو ټولې دنیا ته نن سبا ډېر دی او دنیا هم ورته متوجه شوې ده چې باید د دې مخه ونیول شي، ځکه چې د هر ملک غواړي چې خپل اقتصاد قوي کړي، خپل ملک ښه کړي، او چین سره د هیڅ یو ملک بیلنس برابر نه دی د اقتصاد، ځکه چې ایکسپورټ امپورټ هغه کوم بیلنس کوم توازن چې دا ورسره برابر نه دی په هر صورت. نو چین به ولې لیونی دی چې دومره غټه سرمایه به په دې سړک باندې کوي؟ خو نه، دا لږ ډېر چې په دې سړک باندې کار وشو نور ټول د ګوادر په کالونۍ کار روان دی. نو د دې مطلب دا چې دا صرف ځینې وخت کې که ملیټري ته ضرورت شي، چینایي پوځونو ته ضرورت شي، دلته به چوکۍ هم وي، دا سړک به ټول د دوی ولکې ته ورځي، دا به ټول د دوی په ولکه کې دا سړک، بلکې دا به نور پښتونخوا سیمه نه وي، دا به د چاینا په لاس کې وي، دا به د چین وي. نو دوی که چېرته ضرورت شي نو دلته به دوی خپل پوځي اکمالات کړی راکړی شي په دې سړک باندې. دا ملیټري پورټ هیڅ کله نه دی. ملیټري پورټ چېرته دی؟ ملیټري پورټ چې دی دا داسې ځي په کازقستان، کرغیزستان نه بیا ازبکستان نه بیا ځي ترکمنستان، او ترکمنستان نه ایران ته ځي. ایران کې بیا دې ته هورمز تنګی ورکړی دی، ځکه چې تر تهرانه پورې دغه ریل چې دی دا خو شته دی، مکمل دی. چین نه واخله، د اورمچي نه دغه څومره سیچوان او ګوانزو او دا څومره شنګایي او دا څومره انډسټریل ښارونه د چین چې دي دا ټول چې دي کنیکټډ دي اورمچي سره، وایا ریل ښه فاسټ ریل لري، ریل سیستم لري، او بیا اورمچي کنیکټ دی کرغیزستان، قازقستان او دغسې سنټرل ایشیا ملکونو سره او ایران ته وځي. تر ایرانه پورې دغه ریل ټریک ټول د تهرانه پورې شته دی. تهران نه حالې دوی پلان لري، بلکې ډېر ورسېدلی هم دی. دوی هورمز تنګی چې کوم ورته وایي یا هورمز پورټ چې دی دا اصلا اقتصادي پورټ دی. زه اوس تاسو ته په نقشه کې هم درښایمه. حتی چین یو وختو کې دا کوشش هم کړی و یا دا یې هڅه هم ده، خو انډایرکټلی، ځکه چې دلته په افغانستان کې امریکایي حضور ډېر زورور دی. نو ایران یو خبره کړې وه چې زمونږ په خپل مصرف باندې د چابهار نه غواړو چې یو ریل پورټ وغځو تر افغانستانه پورې، او دغه پیسې زمونږ انډیا نه یا په افغانستان نه ناخلو، په خپل مصرف یې غځو. اصلا هغه د هورمز تنګي سره به هم کنیکټ کوي، خو نوم یې د چابهار ورکړی چې په ایران ډېر بندیزونه دي، غواړي چې د چابهار په کاته کې وکړي، ځکه چابهار دغه بندیزونو نه استثنا دی، خلاص دی. او بیا بیرته ازبکستان حکومت اعلان کړی چې او د مزار نه واخله، مزار پورې خو ریل پټلۍ شته دی، ازبکستان راغلی، نو موږ یې تر هرات د ایران سرحده پورې غځو. نو که خیال وکړئ دا ټوله د دغه یو پروجیکټ یوه برخه ګرځي. نه پوهېږم چې په افغانستان کې به دوی دا کار وکړی شي وبې نه شي کړی، هغه بېله خبره ده. خو که وی نه هم کړی شي دوی په ترکمنستان ایران ته راتاویدلی شي، او داسې ښکاري چې په دې ټوله منصوبه کې روس هم ورسره شامل دی، ځکه چې دغه ملکونه د سنټرل ایشیا چې دي دا تقریبا ټوټلی د روس په لاس کې دي. نو روس هم یو چین سره یو جوړ جاړی لري، ځکه چې که چین دلته لاره تیري خو روس حیثیت هم ورسره ختمیږي، خو البته یو څه جوړ جاړی به شوی وي، او په دې ټوله معامله کې روس ډېر خاموش هم دی. په نورو خبرو به وروسته راځو. زه لږه نقشه درته درښایم په دا ګوګل ارت کې چې دغه سیمه باندې تاسو لږ پوه شئ چې دا له کومې خوا نه راځي. ښه ملګرو، دا د پښتونخوا دغه سیمه ده.
چې په کومه باندې به دا د هغه چین ته لاره تللې ده. دا ګوره ټول غرونه دي ښه، دا ټول غرونه دي. په دې غرو کې دا سړکونه تللي دي او دا ډېر سخته علاقه ده. هیڅ امکان نه لري چې په دغه لاره باندې دی دوی داسې لاړ شي. ګوره دا سړک داسې تللی دی ښه، وګوره دا د پښتونخوا سیمې دي، د کوهستان دا داسې تلي دي. سازین وګوره دا داسې چلاس راځي، دا چلاس دی، دا تقریبا د پښتونخوا حدود دي د ګلګت بلتستان سره. ګلګت بلتستان هم مخکې د پښتونخوا برخه وه، اوس دوی لرې کړې. راځو په هغه باندې هم که یادو یو نظر په ورکومه چې دا یې ولې کړی دی. نو دا داسې سیمې راځي. دا جګلوټ دی، جګلوټ نه دغه لاره بیا داسې ستنه شوې ده، داسې لاره سکردو ته ستنه شوې ده او دغه لاره بیا داسې ځي ګلګت ته. دا د ګلګت ښار دی، بیا دغسې دا لاره تللې ده سوست او غته. خو بهرحال دغه ګوګل ارت کې که تاسو دغه نقشه ډېر نږدې نه وګورئ بیا تاسو پوهیږئ چې دا علاقه څومره سخته ده او دا هیڅکله هم ملټري پورټ کېدلی نه شي. ګوره دا غرونه تاسو ګورئ او بیا دلته ورمچي راځي، په دې غځایو کې ورمچي راځي. دا د چین سیمې دي، دا کاشغر دی. په هر صورت خو دلته که مونږ وګورو دغه سیمې چې دي، نو دلته دغه هغه چې دی دا شتون لري، بلکې تیار شته دی. دا د کرغیزستان په کازخستان باندې دا لاره داسې تیریږي او بیا داسې راځي ازبکستان نه دا خبره ترکمنستان نه داسې راځي تر تهرانه پورې دا لارې شته دی. دا ایران دی او دا د هرمز تنګی دی. زه به لږ رانږدې کړم. دا د هرمز تنګی یا هغه پورټ دی چې چین ته یې ورکړی دی. نو چین خپل اقتصادي یا سوداګري راکړه ورکړه به دې ځای نه کوي. یو خو دا ټول عربین یا پرژین ګلف چې دی دا یې ټول ونیولو، دې سره د دوبۍ، دا دوبۍ ده، یونایټډ عرب امارات، دا عمان دی، داسې قطر دی، دا سعودي سیمه ده، داسې کویت، دغه ټولې سیمې د ده په کنټرول کې راغلی وینیولې او داسې دی کولی شي چې په دغه لاره باندې په دې سمندرګي باندې داسې راتاو شي او د سویس کانال د لارې د خپل سامان ټولې دنیا ته ورسي او دغسې افریقا ته هم ورسوي. نو دا لاره دته ښه پرېوځي. بل هرمز تنګی ولې مهم دی چې دلته چابهار دی. چابهار چې دی انډیا ته ورکړی دی، چابهار یې انډیا ته ورکړی دی. دا د هرمز تنګی شو او دلته چابهار دی. نو چابهار چې دی، چابهار یې انډیا ته ورکړی. نو په دې وخت کې دی د هندوستان مخه هم په دې ځای کې نیوی شي په چابهار کې او بیا دلته ګوادر هم دی. نو چابهار دا دی، دا چابهار دی او دا ګوادر دی. نو دلته د چابهار مخه هم نیولې ده. دا ګوادر به ملټري پورټ وي که چیرته یرغل کیږي یا یې څوک مخه نیسي یا په دې ځای کې امریکنۍ بیړۍ راځي او په هرمز تنګي باندې یو څه مشکل جوړي، دوی به ګوادر کې ورته تیار سیټ اپ لري. دوی به په ګوادر کې ورته تیار سیټ اپ لري. دا ګوادر دی. که دلته هندوستان ته چابهار ورکړی دا په خپله باندې ناکام شو، ځکه چې دا د دو چینایي پورټونو په منځ کې راځي، یو ګوادر او بل هرمز. که چیرته بیا ګوادر هم مکمل سپلای ورته نشي کولای، دوی به دلته راشي په سریلانکا کې دوی تیار یو پورټ لري. دا دی. چین دلته هم پورټ لري. یو بهترین جال یې جوړ کړی دی، یو بهترین جال یې جوړ کړی دی. نو په دې کې باید مونږ پښتانه خبر وي چې مونږ د کومې لوبې خوراک کیږو. ګورئ ښه دا تیار ریل شته دی. ښه دغه ریل تاسو ګورئ، دا ریلوې لاین دی چې دغسې راغلی په همدغه کازخستان، کرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان او بیا داسې تهران ته راغلی دی. دا تیار د ریلوې نقشه ده چې کوم ګوره هغه شنګای او د دغو هغه نه داسې راغلي په منځ کې دلته نور ښارونه هم شته دی. دا پورټ تیار شته او دا ډېر فاست پورټ دی. دلته ورځې زرګونه کانټینره چین انتقالولی شي. ولې په ګوادر باندې صحیح ده چې لاره بې نږدې وي، خو دا ډېره سخته لاره ده. د نړۍ
د چت په نامه باندې دا غرونه یادېږي، په دوی کې دا لاره ده. دلته دا ترانسپورټیشن چې دی ډېر مشکل دی. بل یو عکس زه درښایم درته وګوره. دا یو ځینې ریلوې سټیشنې دي. دا د ورمچي نه واخله، دلته یې هغه ورکړی دی. ورمچي نه داسې الماتا د کرغیزستان او کازاخستان او تزاشکند پورټونه دي پکې. بیا داسې دا راغلی په ترکمنستان باندې، اشکاباد باندې تهران ته راغلی دی. دا تیار شته دی، هر څه ښه تیز ریلوې سټیشن دی. او دلته هم مونږ کتلی شو تقریبا دا مو هماغسې هغه ریلوې چین دی. په بل ځای کې دلته دغه لږ زوم ان دی، د وګوره تر تهران را رسېدلی دی. بیا تهران نه دې خواته هو چې دوی هرمز تنګي ته راځي کوم مشکل نشته دی، تیار آلریډي. وګورئ دغه الکتریک ټرینز دي چې کوم په بجلی چلیږي، ډېر فاست دي، ډېر تیز دي. ډبل ټریک ایگزسټنګ لاین دا تیار موجود دي. او دا اخیرنی چې وګورئ پلان دا په پلان کې د ایران. ته تاسو وګورئ په دې سیمه باندې دا چې د بندر عباس نه راواخلی او بیا تر هرمز تنګي پورې دوی ګوره پلان لري، تر د بندر امام نه واخلی تر بندر عباس پورې، په منځ کې هرمز تنګی هم راځي. نو دا تیار آلریډي په پلان کې دی. بیا داسې تر شیراز پورې. نو دا پوره یو جال دی، یو پروجیکټ دی، په دې باندې به دوی کار کوي. دا کار که وشو، که دا هر څه وشي، په دې کې مونږ ګټې څه دي، تاوانونه هم څه دي. پښتون سره حقیقت هم دا دی چې نه ایران ښه دی ورسره، نه پاکستان ورسره ښه دی. که چاینا دلته قوي کېږي، یعنی د پښتون دشمن قوي کېږي او پښتون په منځ کې راګیرېږي. بل دا چې که مونږ چین ته وسپارل شو، مفت خو نور سپارل کېږي ورته. چین رویه به مونږ سره څنګه وي، په دې هم پښتون خبر نه دی. ځکه چې د پښتون وطن بادار بل څوک دی او بادار خبره کړې ده او پښتون ته دا پته هم نشته چې دا ډیل څنګه شوی، په کومو شرایطو شوی دی. لکه څنګه چې برطانیا راغله، زمونږ سیمې یې ونیولې، د وخت حاکمانو هم ورسره جوړ جاړی وکړ او په یو شرط او یو پټه شرطنامه وه، په هغه باندې مونږ ورته ورسپارلو. بیا چې تلله هم مونږ بل بادار ته ورسپارلو. نن هغه بادار سره مونږ په ټکر کې مونږ تر ډېر وخت څه چې تر اوسه پورې زمونږ ډېر پښتانه خبر نه دي چې آیا مونږ پوزیشن څه دی، مونږ څومره خراب یو. همدا بادار اوس په نړېدو دی، مشکلات ورته راپېښ شوي دي. د ده په دوه مخه پالیسۍ باندې ټوله دنیا خبره شوې ده. دا اوس په نړېدو دی، نو اوس مونږ په چین باندې خرڅوي. نو پښتون تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو به چین نه ځان آزاد کړی شئ؟ د نړۍ قوي اقتصاد دی نن سبا، که نه دی خوشي به. یغور هم چین قبضه کړي دي، مانځه ته یې نه پرېږدي. ډېر سخت سوشل بندیزونه نور هم دي، په سیاسي خواص هم پشته، د اقتصادي هم پشته. سوشل بندیزونه په ډېر دي، ټولنیز بندیزونه. مونځ به نه کوئ، اختر به نه لمانځئ. نو چین تا پرېږدي او بیا چین تا بغاوت ته پرېږدي. پنجابي دلالانو خو مونږ حلال کړلو، چاړه مخپله وه، د خپل پښتون په رور کې وه. چینایان به دې ژوندي وخوري، ښه شوقي هغه انسانانو غوښې هم خوري. او که ګټه مو ده ورسره، زمونږ په خاوره باندې ولې بل څوک دا سودا کوي؟ ولې مونږ خپله ونه کړو ورسره که ګټه مو وي ورسره؟ مونږ خو خبر هم نه یو چې چین په کومو شرطو دلته راځي او څه له راځي. اغیزې دومره در باندې دی، دغه مذهبي ګوندونه چې دي یا مذهبي ډلې ټپلې شي دي چې دا ټول عمر دین مهره کاروي او ټول پښتون د کاره ایستلی وي. چین لا راغلی نه دی د ریجن ته. زه دوی ته چیلنج ورکوم، څوک خو د جمعې مانځه په جمع کې چین مسلمانانو ته دعا وکړي که نه؟ دعا
چین خلاف خبرې پرېږدي، چین مسلمانانو ته تاسو دعا وکړئ که نران یې. چینایان دې نه وژني، همدغه پاکستانی پوځ به دې ورته وژني. باداران به هغه وي او کرایي ټټوان به دا وي لکه د انګریزانو سره چې پنجاب رجمنټ، سند رجمنټ، نیپالي ګورکا، پلانای رایفلز، دغه رایفلز په پښتنو کې، خیبر رایفل، چترال سکاوټس، همدغسې شیان به درته جوړ کړي او په وژنې به د هغوی سره ګټه کې، هغوی د ګټې په خطر کې چې همدا نن تاسو ته زه چیلنج در کوم استعمال یې کړئ. نو موږ ته ډېره بیداري پکار ده، موږ باید پوه شو چې موږ ګټې په څه کې دي. خلک راځي زمونږ په ځمکو باندې دعوې کوي او موږ خبر هم نه یو، جنګونه سره پکې. دا شمالي برخې چې دي، اوس لداخ دی، لداخ هم همدغسې یوه سیمه ده لکه دا ګلګت بلتستان چې دی یا کشمیر چې دی. دا خو نه د هندوستانیانو ځمکې دي، نه د چینایانو ځمکې دي، یا خو بیل نسل دی، بیل خلک دي. دا خو زمونږ خلکو ځمکې دي، دا خو زمونږ د هم نسله خلکو ځمکې دي. په لداخ کې اوس هم 15,000 کسان بروک په خاندان خلک اوسیږي. ژبه یې د چلاس د خلکو ژبه ده، د خیبر پښتونخوا. ځینې پکې مسلمانان دي او ځینې اوس هم هماغه د وشنویزم او شویزم پښتون د پښتنو لرغونی کوم د هندو مذهب چې د اسلام نه مخکې په هغه باندې دي او ځایي خلک ورته بروکپا یعنې کوچیان وایي. حتی دغه تیبت سیمې زمونږ وې، د آریایان خو د شمالي پټۍ کې داسې پراته وو. زه په نقشه کې دروښوم درته. ګورئ آریایان چې دي پخوا داسې پراته وو، په دې بیل کې پراته وو، داسې پراته وو. دا شمالي هند سیمې کې چې راځي، جمو، کشمیر، دا اوس چې دوی ورته تبت یا نیپال، دغه سیمې چې دي. نو آریایان چې دي، آریایان دغه سیمو نه بیا لاندې ډېر وروسته راکوچېدلي دي. دا د آریایانو هغه دویم دور دی. نن راځي زمونږ په سیمه باندې، زمونږ په وطن باندې هندوان، چینایان، پاکستانیان سره نښتي دي. هندوستان ډېر په سپین سترګۍ سره وایي چې ګلګت هم زما دی، ګلګت بلتستان هم زما دی. اول خو ګلګت بلتستان هپل او کشمیر سره هیڅ اړخ نه لګوي چې یوه لاره لري. کشمیر ته خو دومره سخته لاره ده چې هغه باندې هم مزل کالو سر کیدونکی نه دی، ډېره سخته لاره ده. دوی خو ټوله لاره په پښتونخوا ده. نو دا ستا څنګه برخه شو؟ او مونږ هم ورته خاندو. په د افغانستان کې زمونږ ځینې ملګري دي هغه ورته پروموشن هم کوي. وروره ماله یې څه، ما ته خو ټول یو دي، که د دلی والا دي او که لاهور والا دي، که سم را سره چلیږي سم ور سره چلیږي، کنې خپل کار به کوي. دوی راځي زمونږ په ځمکو باندې دعوې کوي. کشمیر خو نیم نه زیات پښتانه او بالتیک او داردیک دي پکې. یعنی مونږ د داردیکان سره لکه د چترال خلک شي، دي سره هم مشکل نه لرو. دوی کولی شي ځان ته سټیټ جوړ کړي، مونږ سره په فیډریشن یا کنفیډریشن کې کولی شي چې یو ځای شي. همداسې د ګلګت بلتستان خلک دي، همداسې د کشمیر خلک دي، هغو سره مونږ فرینډلی فیډریشن جوړولی شو. ولې پردو ته خو باید پرېنږدو که هغه بلوچان دي. مونږ باید دې لپاره کار وکړو که باچایي مو ځان ته کېږي، که پښتونستان ځان ته جوړېږي، که د بالتیک خلک چې دي، ګلګت بلتستان یا د کشمیر خلک دي ځان ته باچایي جوړوي، بلوچان یې ځان ته جوړوي. خو ولې مونږ آریایانو یو بل سره نښتي، یو بل نه بغیر مو کېږي هم نه، او په یو بل مو لارې هم دي. نو باید دې ته کار وشي چې مونږ په یو فیډریشن کې سره را یو ځای شو، یو بل سره مرسته وکړو. او نن راځي هندوستان په ګلګت بلتستان رانه دعوه کوي، لداخ او دا خواص هم د لاسه وتلي دي. چین راځي تاجکستان ته وایي چې تاسو بدخشان زمونږ دی. په بدخشان کې ډېر سوچا او اریایي خلک شته دی، کرار اریایان پکې شته چې مونږ پښتنو سره ډېر نږدې یا ژبه نږدې ده مونږ سره لګه د یغنوب خلک چې دي. چین راځي دعوه پکې، خو سبا ته په واخان هم کوي، سبا ته په چترال هم کوي، سبا ته په ګلګت بلتستان هم کوي. ګلګت بلتستان خو هم ډېر ورکړی دی ورته په تحفه کې. بله خبره دا ده، حتی د چین زمونږ یو ملګری دی خبریال دی، نوم بې نه اخلم چې مشکل ورته جوړ نه شي، په چین کې کار کوي.
هغه ویلي چې موږ ته د چین حکومت خپله ویلي چې کاشغر یا کاسغر د کاسیانو غر چې دی وایي دا خو د افغانانو سیمه ده، دې ته خو منګول یغور ډېر وروسته راغلي دي او حقیقت هم دا دی. تبت ته خو منګول ډېر وروسته راغلي، بودایي دین ورته ډېر وروسته راغلی دی. تاسو تبت ته لاس سټرکچر یې وګورئ، تاسو به فکر کوئ چې دا د پښتنو کلاګانې دي، هغه دوی ته داسې په میراث پاتې دي، یا دا نیپال خلک چې دي. خو دا یوه ډېره غټه څېړنه غواړي. نو په دې سیمه کې موږ باید بیداره شو. زموږ په سیمو باندې باید هیڅوک دعوه ونه کړي، باید جواب ورته ووایو، نه چې موږ ورته ډولونه وډنګو. دلته زموږ تاریخ چې څومره ایران غلا کړی، همدومره هندوستان هم غلا کړی دی. هندوستان تاریخ ته چې ګورې ټول د کوشان حوالې ورکوي، خو کوشانیان خو موږ وو، څه دوی خو نه وو. که لرغوني سیکو ګورې ټولې دوی سره د کوشانیانو دي. دوی هغه سمکړت یا سانسکرت ټول د پښتو ټکي دي. دوی پکې خپله هندي لږه لږه وردننه کړې، هغه بیا له خو په هندي کې د سانسکرت ډېر ټکي دي چې ریښې نه لري، خو په پښتو کې بیا ریښې لري. څونه ټکي دي داسې زما نوټ کړي، نور خدای خبر چې ژبپوهانو ته څومره ډېر معلوم وي. لکه ګرما، غرما، دوی لمر سترګې ته سوریا وایي. سوریا دوی هیڅ په سانسکرت کې ریښه نه لري، خو موږ یې لرو. سوریا یعنی لمر، سور نه اخیستل شوی دی. لاس مو ورړه چې تک سور دی. داسې بېشماره ټکي دي چې موږ په سانسکرت کې ریښې لرو. موږ نه تاریخ پټ کړی دی. کله چې اسلام دې سیمې ته راغلی دی، دلته یو برج دی د اوسني پښتنو او د لرغونو اریایانو او پښتنو په منځ کې. دا نړول شوی دی. موږ دا برج باید جوړ کړو، دغه یو پول باید جوړ کړو، بیا دغه نور ډېر اسانه ده موږ ته. نو پښتنو بیداره شئ. زموږ او تاسو په سیمه باندې یو ډېر بد ناورین را روان دی. باید موږ متوجه اوسو او موږ یو ځل بیا خرڅېږو او خبر به هم نه یو، لکه څنګه چې په انګریز خرڅ شو او انګریز بیا بیرته په پنجابي خرڅ کړي، او په دې ټول پروسیجر کې ډېر سموتلی، ډېر ملایم او ډېر په نرم انداز دا کار وشو، او موږ په خبر هم نه شو چې خبرېدلو اوبه له ورخه تېرې وي، همدغسې یوه لوبه بله هم روانه ده. تور پنجابی ستړی شوی دی، شیطاني پوځ ستړی شوی، شیطاني پوځ ختم شوی، شیطاني پوځ مخ ښکاره شوی دی. او دا بهترین چانس دی چې زموږ خپلې ازادۍ دپاره هڅې وکړو. مونږ هیڅ چا سره هیڅ کومه ستونزه نه لرو په دې وطن کې. پنجابیانو سره هم ستونزه نه لرو، سندیانو سره هم نه لرو. مونږ په یو فیډریشن کې ورسره پاتې کېدلی شو، خو زمونږ ځمکه که دوی وایي چې نه په فیډریشن کې به سره پاتې شو، 100 کاله مو شو یو ځای سره پاتې یو، یو بل سره مو کاروبارونه شریک دي، په دې فیډریشن کې ورسره پاتې کېدلی شو. د به خپل آزاد سټیټ وي، ما به خپل آزاد سټیټ وي. دا کوم شته چې دوی ورته پوځیان وایي، دا پوځیان نه منو. دوی به په شریکه به محاکمه کوو. دوی مونږ به وغواړو که مونږ پوځیان په کار دی، مونږ به خپل پوځ جوړ کړو، دوی دې ځان ته خپل جوړ کړي، مونږ به ځان ته خپل پولیس که په کار هم په جوړ به یې کړو. مونږ وسایل زمونږ دي، د دوی وسایل د دوی دي. خو که چېرته بیا خرڅ شو، نو بیا مشکله ده چې د دغه بادار نه ځان خلاص کړو. او که چین دا کار کوي، باید مونږ سیاسي مشران یې په غوږ ووهي چې مونږ سره باید خبرې وشي. او که سیاسي مشرانو چین سره خبرې کړي او ملت یې نه ښکاره کړي، دا خیانت دی. او مونږ باید پوه شو چې مونږ ګټې چا سره دي. مونږ باید خپلو ګټو ته، خپل وطن ته ژمن اوسو چې په چا کې هم وطن بچ پاتې کېدلی شي. ډېره مننه. نه پوهېږم ډېرې خبرې را سره وي، خو ذهن نه مې ووتلې، او ویډیو به هم ډېره اوږده شي. او بس اوس وخت لپاره همدا ډېره ده. نو د چین او د امریکې په دې جنګ کې زموږ سیمه کارول کېږي، او زموږ په سیمه باندې به جنګ کېږي، ځکه چې د چین کوم مخالفین چې دي هغه به کوشش کوي چې ګوادر جوړ نه شي، او چې نه جوړېږي، او که دا جنګ کېږي او که هر څه کېږي، مونږ او تاسو په سیمه به کېږي. که چېرته چین راځي کامیابه کېږي هم، خو دا خو زمونږ او ستاسو په سیمه باندې راځي، او خپلو ګټو په خاطر باندې به مونږ او ستاسو غلامان ساتي. اولو کلونو کې ټول څومره هم یرغلګر چې دي او یرغل کوونکي چې دي، هغه اولو کلونو کې پالیسي نرمه وي. دنیا سیاست بدل شوی دی، هغسې نه دي لکه پخوا به جنګونه وشو، بس
مشران به یې مړه کړل او کشران به یې غلامان کړل. دوی پالیسۍ نرمي او په کراره سختېږي. ته پاکستان جوړښت وګورئ. اول پاټې ته چکر ته نشو راتللی، قبایلي سیمو ته چکر ته نشو راتللی، بیا یې په کراره باندې پکې دلته ترهګرۍ یو شي او بل شي باندې راننوتلو، بیا یې زموږ غرونه ونیوله. غرونو سره کراره مونږ خبر هم نه یو او پاټه یې خپله کړه، د پاکستان برخه یې کړه. چا ورته دسخطونه کړي دي؟ خپلو ګوډاګیانو ورته دسخطونه کړي دي چې زموږ مجرمان دي او همدوی راته مشران کړي دي. مونږ خو مشران نه دي ګرځولي. که هغه ایمنېګان دي او که ملکان صاحبان دي او که نور څوک دي، هغه خو دوی مونږ ته مشران ګرځولي چې دا مو مشران دي. مونږ خو مشران نه دي او مونږ یې نه منو. حتی په دې کې ډېر داسې دي چې زموږ د وطن کې هغه سوشل سټیټس یې چې دی هغه یې ډېر ټیټ دی، ټولنیز مقام یې چې دی هغه یې بیخي ډاون دی. مونږ ورته هیڅ مشر په سترګه څه چې د وطن د وګړي په سترګه ورته نه ګورو. دا یې راباندې مشران کړي او هغو فیصلې کړي. دا فیصلې د منلو مونږ ته نه دي، یې زمیلت. او بله خبره ملګرو دا ده، مونږ باید پښتونستان ملک را جوړ کړو. که ملک را سره څوک نه مني او دا نور میشته قامونه را سره په لاره کې ودرېږي، صحیح ده، دوی سره د پښتونستان سټیټ په را جوړو، دوی سره په یو فیډریشن کنفیډریشن کې په یو سیاسي اتحاد کې مخکې تللی شو، خو په هغه شرطونو باندې که نه ځي مونږ ځان ته ملک را جوړولی شو، ځان ته پښتونستان به وي. خلکو ډېر واړه ملکونه دي. سنګاپور ملک ته ګوره که نه، په دېرش کاله کې څومره پرمختګ کړی. مونږ خو بیا ډېر زیات وسایل لرو، بیخي زیات وسایل لرو، توانایي لرو، ډېر معدن لرو، نفت لرو. څومره چې افغانستان لري دومره پښتونستان هم لري. او مونږ ته که حقیقت ووایو، پښتونخوا ته یا پښتونستان ته هیڅوک ژمن نه دي پاتې شوي، نه خپل نه پردي. نو مونږ له پکار ده چې خپل ګریوان کې سوچ وکړو او دې غلامۍ د ځنځیرونو نه راوځو، خپل آزاد وطن جوړ کړو، خپل یو معیار وټاکو. که مونږ سره په دې فیډریشن کې څوک بیا ملګري کیږي یا مونږ چا سره ملګري کیږو، یو خپل معیار به مو وي، خپل شرطونه به مو وي. نو ملګري زمونږ لګیا دي انشاءالله کار کوي. د پښتونستان حدود به هم معلوم کړي. افغانستان سره خو حدود معلوم دي زمونږ. او اوس دغه کومه اغزن مزه چې تیریږي دا مو بهترین حدود دي. مونږ دوی ته باندې چیغې وموله که څه اعتراض لرئ ویې کړي، خو دوی هېڅ اعتراض نه دی کړی، نه په یونایټډ نیشنز کې کوم غبرګون پښودلی دی. نو مطلب دوی هم منلې ده چې دا زمونږ سیمه نه ده، بس دا مو حدود دي ورسره. او اوس د اوبه هم د ورخه تېره دي. اوس دوی کمپلین هم نشي کولی، او که کولی چې بل چاته جواب ویلی شي دوی ته هم ویلی شو. پنجاب سره هم ملګري لګیا دي. زمونږ تاریخي حدودونه چې دي په هغو باندې کار کوي. ځینې برخې په زور پنجاب ته ورکړی شوي دي. اول ته پنجاب خپله کالوني جوړه کړي دي، خپل پنجابیان یې راوستلي دي. اټک، کامرا او دغسې ځینې برخې دي، یا اسلام آباد ته. په دې ټولو باندې ملګري لګیا دي، تاریخي ارزښتونه را پیدا کوي. او چې تاریخي پلو نه کومې زمونږ دي او چېرته پښتانه میشتې هغه پښتونخوا ده، هغه که د اباسین هغه غاړې ته ده او که دغه غاړې ته ده. بلوچانو سره هم مونږ کوم مشکل نه لرو. که په ډېرو وړو سیمو کې مشکل هغه حل کېدونکی دی. او که پښتانه د ازادۍ هڅه وکړي، کوشش وکړي، دلته نور واړه قامونه هم ازادي اخیستلی شي، بلوچان هم ازادي اخیستلی شي، کشمیریان هم اخیستلی شي. دا ټول مونږ پورې تړلي دي، او سندیان هم اخیستلی شي. نو ازادۍ نه بغیر مونږ هیڅ خوندي نه دي. نه مونږ ژوند خوندي دی، نه مو ارزښتونه خوندي دي، نه مو اقتصاد خوندي دی. مونږ په دومره ډېر غني وطن کې مونږ ډېر خوار او غریبه ژوند تېرو، جلا وطنۍ ژوند تېرو. خپل وطن ته نشو تللی، خپل مړي ژوندي ته نشو تللی، حق خبره نشو کولی. حق خبره چې کوي د داره به را ځوړندې، یا به یې په داسې بد مرګ مړ کړی وي. په دې کې زموږ خپل خلک هم شته ورسره شامل دي دشمن سره. دا باید پوه کړی شي. که پوه نه شو بیا به هغسې انجام به وي لکه په بنګلادیش کې چې د کومو ملایانو دی چې اوس یو رانسي او لکه پارمي چرګ داسې را ځوړند کړی وي. ازادي به اخلو، په هر صورت به اخلو، په هر قیمت به اخلو. خپل آزاد سټیټ به جوړو. کله چې مونږ ازادي واخیسته بیا زمونږ خوښه ده چې مونږ دا ملک څومره پراخه لوی کوو یې، وړوکی کوو یې،
چا سره یو ځای کیږو نه یو ځای کیږو، خلک ځان سره یو ځای کوو، په کومو شرطونو په کومو معیارونو سره یو ځای کوو. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دا ټولې خبرې هم واضحه کړو چې کومې سیمې زمونږ دي. پښتونخوا حدود دواړو خواو تقریبا معلوم دي، دا دومره غټ کار نه دی او هر پښتون باید په دې پوه شي چې دا وطن زمونږ دی. دلته ډېر څه شته دی، ډېر څه شته دی. نه غواړم چې اوس خبرې په وکړم او مونږ او تاسو چې هغه دشمن چې ډېر پرمختللی دی هغه هم سوچ نشي کولی چې په دې وطن کې څه دي. مونږ به د نړۍ د مالداره ترینو پرمختللي هیوادونو قومونو څخه یو یو. زمونږ دا اوبه هم زمونږ ته ډېره، تاسو هسې په دې اباسین باندې سوچ وکړئ. د اباسین نه چې د څه نه چې جوړېږي دا وړې وړې نالۍ چې د غرونو نه راڅاڅي، دا یوه نالۍ چې د اوچت سرونو نه راځي د کوهستان د غرونو نه، دا په څومره پریشر سره لاندې راځي. دا مونږ ته دومره انرژي جوړولی شي چې دنیا یو غټ ډیم یې هم نشي جوړولی، یو غټ بند یې هم نشي جوړولی. دغسې زرګونه نالې په هره دره کې راوتلي دي او دا هره دره مونږ ته یو ټورباین چلولی شي. مونږ معدن لرو، زمونږ قیمتي تیږې لرو، سره زر لرو، تیل لرو، ګیس لرو، هر څه لرو، خو چې نه لرو، اتفاق نه لرو، پوهه نه لرو. باید خپل خلک په دې باندې پوهه کړو چې زمونږ بقا او زمونږ نجات یوازې په دې کې دی چې مونږ یو خپل آزاد پښتونستان ولرو، آزاد هیواد ولرو او دې نه بغیر د هیڅ شي کې زمونږ خلاصون نشته دی. هغه خلک چې نن پاکستان پوځ سره جوړ دي، په پنجاب کې کاروبارونه دي، 15 کاله پس پور سره نه وي جوړ. 15 کاله پس به د په پنجاب کې کاروبار چې دی دا سیف نه وي، محفوظ به نه وي. چې 15 کاله پس چې ته بیخي ختم یو بیداره کېږي، خو نن بیداره شه. هغه سرسخته خلک چې په پاکستان ډېر مینو ډېرو پکې سرخلاص شوی دی. هغه ملایان چې د پاکستان ډولونه به ډنګولم نن خپله بقا په قوم پرستۍ کې ګوري. پاکستان پارلیمنت چې ټول پاکستان پارلیمنت کې پښتون هم راشي، پښتون ته نجات نشي ورکولی، ځکه چې کوم آئین جوړ شوی دی هغه د پښتون د قتل آئین دی. په کې پښتون قتل شوی دی. اول خو دا امکان نه لري چې پښتون هلته اکثریت راشي، داسې جالونه یې درته نه دي جوړ کړي. خو بیا هم دې معنی دا نه چې کوم خلک تللی دي پارلیمنت ته یا هغه بد خلک دي یا کومې پارټۍ یا کوم ګوندونه چې تللی دي، خو باید هغو په دې شي باندې سر خلاص شي چې دا زمونږ ته نجات نشي راکولی. البته هلته یو غږ اوچتېږي، خو هغه کاش چې نړۍ ته هم رسېدی، نړۍ ته هم نه رسېږي. همدا پاکستان په دې دروغجنه میډیا کې هم نه خورېږي او نه چاته رسېږي. کوم کامپرس چې د دوی په رضا باندې هغه مایک خلاص وي پوره تقریر کولی شي، اصلي کامپرستو باندې مایکونه بندوي. دا د پاکستان د پارلمان 90 کاله تاریخ دی، ویې ګوره ډېر شته دی. په ډېرو وطن مینانو باندې په ولي خان باندې مایکونه بند کړي دي، په مندوخیل صاحب یې بند کړي، په اچکزي صاحب یې بند کړي دي، په عثمان کاکړ یې بند کړي، په ټولو یې بند کړي دي. ډېره مننه. زه نه پوهېږم چې پوره هغه خو مې ونه شو کړی تفصیل سره، بیا به بله ویډیو باندې راشو، په دې باندې به ډېر تفصیل سره وغږېږو چې په د روان جنګ کې مونږ ته څه کردار ادا کول پکار دي او مونږ څه رول دی، زمونږ سیمې پکې څه رول دی، مونږ خپلې سیمې څنګه محفوظه ساتلی شو یا یې نشو ساتلی. په دې ټولو باندې به بیا په بله ویډیو کې خبرې وکړو، ځکه چې اوس بیخي ویډیو ډېره لویه شوه، زما کومه اندازه چې لګولې وه د هغه نه څو چنده زیاته شوه. ډېره مننه. ښه وختونه. خدای په امان. الله مو ښه لره.